چېرې ډېر وړاندې لاړ نه شئ له همدې ځای نه یې بوخت دی زه هم نازا راولم سمه ده سمه ده ماشه اندېښنه مه کوه زه هم راځم نه ته مه راځه څه وشول ګرانې نه کېږي بیا خفه شوې هغه په یوازې ځان ګواښونکی کار کوي هغه هم نه غواړي چې تا له ګواښ سره مخکې مریم نوره خپله پوه شه زه ماشومه نه یم خپل ځان ساتلی شم هغوی دواړه خو جنګ وکړه یوازې زه او ته پاتې یو جلای که څنګه ودرېږه ډزې وکړئ ډزې وکړئ ډزې وکړئ مخامخ دي زعفیر پاک کوه سمه ده زعفیر په رښتیا چې موږ 2 دقیقې خپلو منځو کې خبرې ونه کړې سمدلاسه دې جنګ پیل کړه جلای خبرې مه کوه موږ باید خپل کار وکړو اندېښنه مه کوه دا کار ماته پرېږده اون قیاوی وا سردار زویه مهمه خبره ده دوام ورکړه یوه سردار زویه د برید کوونکو پلمو پیدا کړو حضورونه یې له موږ سره دي هغوی په ترکیه کې نه دي په سوریه کې دي په 20مه نیټه ترکیې ته راځي تاسې زر تر زره پولې ته ځان ورسوئ زه په لاره کې یم مایا مو له ترهګرانو وژغورله قمندان صاحب اوس مهال موږ د نازا د ژغورلو هڅه کوو ستاسې په امر سره لږ وروسته له دې ځای نه پولې ته ځان رسوو الله دې ستاسې مل شي زویه ژوندی اوسئ قمندان صاحب دوی خو 4 کسان ول 2 ډزې نه کوي نه داسې نه ده هغوی موږ بوختوي نه کومه خبره خو ده هغه 2 کسان دننه ځي هغې مکارې پسې ځي جلاده امر وکړه شهماره هغه جلۍ په غوجله کې ده خو همالته ده ښه ده ځه مرداره یې کړه امر په ځای کې زر کوه حرکت ونه کړئ حرکت ونه کړئ دې خواته ودرېږه ودرېږه شاهماران سره چې کومه ښځه وه هغه چېرته ده لکه چې رانږدې شول سردار راځي سرداره دا ځناور څنګه راغی نه داسې مه کوه هیله کوم داسې مه کوه هیله کوم داسې مه کوه خیر ده داسې مه کوه داسې مه کوه نه 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 غافي وباسه بدبخته فکر مې کوه چې تا به هېڅکله ونه وینم شکر خدایا نازا پته یې څه کړي پښه دې څنګه ده زه ختمه شوم ګوډه شوې یم چټیات مه وایه نازا همت ولره سمه ده
له دې ځای نه یو ځای وځو سمه ده زه تا له دې ځای نه وباسم دا کټ چې ویې وله هغوی زر ختم که زعفیر ما چې لاره کې درته وویل چې ته له موږ سره ترکیې ته لاړه شه په دې اړه ستا ځواب څه دی هله زر کوه ووایه جلای مونږ پسې کې وو ته پسې کې ډاکټره ته لکه چې ما پېژنې زه لیونی یم لیونی راکټ دی زعفیر څه کوي خدای دې راکټ چې ته خیر ورکړي چېرته لاړې جلای سرداره سرداره زناوره سرداره ته ښه یې زه ښه یم په زنځیر تړل شوی یم زه دې ژغورم سمه ده نازا د شهمران څېره دې ولیدله ها نه و مې نشو لیدلی سرداره نازا دا یا صوفیا جومات په بمونو الوځوي د نړیوالو سره د ترکیې اړیکې خرابوي او ترکیه کې ناورین رامنځته کوي د هغه پیژندل زموږ لپاره ډېره مهمه خبره ده پوه شوې جلاده هغه مکاره نجلۍ دې وژله دا د شهمران غږ دی جواب راکړه که نه ما ته وګورئ تاسې زرغون ژرۍ ته لاړ شئ زر کوئ زر کوئ خدایا مرسته وکړه زه کومه اوسپنې ماته شه ته بې ځایه هڅه کوې سرداره نازا دا اوسپنه ماتوم بله چاره نشته دا اوسپنه ماتوم لاسونه دې پورته کړه جګړه نه دې خواته شه جګړن مو په غوجله کې ونیو شهمارانه سمه ده هغه مصیبت درنه ونه تښتي زه دا راغلم پورته شه پورته شه زما له امله ونیول شوې نازا خبره مه اوږدوه سمه ده نازا مریم سرداره موږ باید زر له دې ځای نه لاړ شو سمه ده لومړی باید نازا له دې زنځیر نه وژغورو مریم ته ښه یې زه ښه یم اندېښنه مه کوه زه ښه یم پښه مې ګوډه شوې مخ مې خراب شوی زه اوس هغه پخوانی نازا نه یم له دې نه مړه کېدل ښه دي
همدارنګه کېدای شي چې زه د هغه ځناور څېره ووینم او ساته یې در زه تا وپېژنم نه که زه پرېږدم. بریالی شوم نو ته بیا په اسانۍ ما ژغورلی شي همداسې نه ده سرداره اوس نه ځه لاړ شه خیر دی ځه لاړ شه ته باید ژوندی پاتې شي مریم سردار ځان سره واخله له دې ځای نه لاړ شئ ناسا زه تا دلته نه پرېږدم دا ځل دې ژغورم دې سرداره موږ باید زر له دې ځای نه ووځو زر کوه سرداره زر کوه ناسا حق دې راوبخه داسې خبرې مه کوه اندېښنه مه کوه سمه ده ژمنه کوه زه راځم تا ژغورم سمه ده مریم زر کوئ زر کوه بې ځایه هڅه مه کوئ هغوی وتښتېدل خو ته ونه شوې تښتېدلی صبر وکړه ولې پرېږدی چې مرداره شي دې مکارې ته داسې سزا ورکړم چې هغه جګړن هم ورته حیران پاتې شي سرداره ته خپله ډېره هڅه وکړه ښه ونه شو ما هغه اوسپنه ماته نه شو کړی بریالی نه شوم نظام یې له هغه ځای نه ونه شو ژغورلی ته پوهېږې چې هغه وحشیان په نازه څه کوي څوک چې له ترهګرو سره نه وي یو ځای کېږي د هغوی په مخ کې په نازمه لنډې وهي د دې لپاره چې هغه زموږ له ډلې نه ده د دې لپاره چې هغه یوه سنګوره ده هغه نقب اغوستونکی تل زموږ د ختمولو هڅه کوي ماشه خیر دی داسې خبرې مه کوه موږ نه شرمېږو ماشه موږ صبر او ظلم سره مبارزه کول پېژنو خو ته داسې خبرې مه کوه داسې نشي کېدلی موږ هېڅکله هم څوک نشي شرمولی ګوره ماشه نظام زموږ غوندې ده هغه هم یوه سونګوره ده هغه خپل همت له لاسه نه ورکوي ډاکټره تا نازا نه ده لیدلې نازا یې نوره تباه کړې ده نازا یې نوره ختمه کړې ده مه خفه کېږه سرداره د خدای په مرسته سره موږ نازا له هغوی نه ژغورو جګړنه په لاره کې 3 موټره روان دي ډګروال راغی زر کوئ چې ځو
قوماندان صاحب دا د آیا صوفیا په جومات کې د برید کوونکو انځورونه دي برید کوونکي په ترکیه کې نه دي سوریه کې دي د پولې نه اخواته دي دره لرونکي کلي کې راټولیږي او په 28 نیټه له پولې نه اخواته تېرېږي همدوی دی مایا هو همدوی دی وروره دا جعفر دی له همدوی نه امر اخلي څه چې دا وایي هماغسې کوي لورې ته خو ویلي و چې دوی په ترکیه کې دي ویل چې په 28 نیټه په جومات برید کوي په ترکیه کې دی په دې معنا چې خپل پلان یې بدل کړی دا دوسیه مو د جعفر په کور کې پیدا کړه هغه هم له خپلې کورنۍ سره سوریې ته تښتېدلی قوماندان صاحب امر مو څه دی دا 12 برید کوونکي باید ترکیې ته رانشي سرداره دوی دره لرونکي کلي کې راټولیږي تاسې هلته لاړ شئ څه ته چې اړتیا وي هغه وکئ امرم پر ځای کېږي قوماندان صاحب نازانه شه سرداره موږ د نازا په ژغورلو بریالي نه شو قوماندان صاحب هغه له بده مرغه چې د شهمرن نومي ځناور سره پاتې شوه خدای دې له تاسو ټولو نه راضي شي مایا دا د ماته امانت را کړی و دا قوماندان صاحب ته ورکه سردار وروره په دې سي ډي کې د هغې غونډې ویډیو ده چې مایا فلم برداري کړې ده مایا موټر کې کېنوئ ژوندي اوسئ ځه په خیر لاړه ژوندی اوسئ دره لرونکی کلی د ترکیې او سوریې پولې ته نږدې دی په دې کلي کې له هغو کسانو سره لیدل کېږي چې هغوی نوي له ترهګرو سره یوځای کېږي ترهګر نوي کسان له ځان سره سوریې ته بیایي ما د هغه کلي له مشر سره خبرې وکړې هغه تاسې ته په تمه دی تاسې هم په کلي کې د پردي غوندې ځان مه ښکاروئ د کلیوالو غوندې ځان ښکاره کوئ پوه شوم قوماندان صاحب مور یې راورسېدلو